دا خیال پر پاڑا ستا دا حسن تصویر دا زړه په وینو اشنا جوړوم ستا د بیلتون د سپیرو واچو شونډو امید د وصل ته مسکا جوړوم دا ستا خبرې ملغلرې رڼې پاشر پیم ترې ښکلا جوړوم دا خیال پر پاړه ستا د حسن تصویر دا زړه په وینو اشنا جوړوم ستا د بیلتون د سپیرو واچو شونډو امید د وصل ته مسکا جوړوم دا ستا خبرې ملغلرې رڼې پاشر پیم ترې ښکلا جوړوم راټولومه ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خداوند بزرگ، خدای بزرگ، بزرگتر از همه هستی، بزرگتر از وهم و فهم من و تو، بزرگتر از کهکشانهای هستی، بزرگتر از زمین و آسمان و هر آنچه در آن است. در قدم نخست به حضور همه شما نخبگان، برجستگان، عزیزان، اندیشمندان و قلم به دستان، اصحاب قلم و بزرگان، سلام و هدیه نازنین و به تمام بینندگان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. به برنامه شخصیت نورانی، شخصیت ورزیدی قلم به دست خوش آمدید. آقای شهید وحید مژده، آگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در کشور. رادیو تلویزیون ملی افغانستان برای همچون اشخاص برجسته کشور همیشه کوشیده اند و تلاش کرده اند که همچنین برنامه‌های ورزیده را به دنبال حضور شما پیوند بدهد. چه زیباست که این محفل زیبا و قشنگ را با کلامی آغاز کنیم که در آغاز آیتش آمده است و فرموده اند ذالک الکتاب لا ریب فیه. با صدای تنین آمیز و زیبای قاری صاحب عتیق الله اسیر تا جایگاهشان تکبیر گفته و درود بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون. گر بخواهی با قرآن زیستن زندگی زیباست با قرآن خواندن. تشکر و سپاس وفیر از جناب قاری صاحب عتیق الله اصیل. حالا دعوت افتخار داریم از شخصیت ویژه رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در جایگاه سخن تشریف آورده و سخنانی ارزین داره به حضورتان تقدیم نماید. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. در هر څه مخکې دې پورتمینې ناستې ته د افغانستان د اسلامي امارت درنو او مخورو مسؤلینو، وزیر صاحبانو، معین صاحبانو او د ټولو دولتي ارګانونو مسؤلینو، د کابل د پوهنتون محترمو استادانو، د علومو اکاډمۍ محترمو استادانو، لیکوالو او د رسنیو استازو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د شهید وحید مجده صاحب یاد غونډې ته هرکلی درته وایم. تر هر څه مخکې د شهید احمد وحید مجده صاحب او د حق د لارې د ټولو شهیدانو لپاره د الله جل جلاله له درباره څخه مغفرت غواړم. الله تعالی د دوی ته لوړ جنتونه ورنصیب کړي، روح یې شاد او یاد دې تل تر تله وي. قدرمنو حاضرینو، شهید احمد وحید مجده ډیر کلونه د هیوادوالو لپاره خدمت وکړ. هغه ملي فکر درلود، د ژوند تر اخره استبداد، زورواکو او اشغالګرو ته تسلیم نسو او د مسائلو په اړه خپل نظر د یو رښتیني افغان په توګه ناپیلی، بېپرې او په زغرده وړاندې کړ. شهید مجده مدت زیاد در صفوف مجاهدین در مقابل روسها جهاد قلمی و عملی را انجام داد. هنگامی که روسها در افغانستان شکست خوردن، شهید مجده هم در بخشهای گوناگون برای خدمت کردن به ملت کمر بسته و در دوره اول امارت اسلامی افغانستان در وزارت خارجه من حیث یک مدیر مسئول وظیفه اجرا می کردن. در جریان این ماموریت خود در بخشهای سیاسی، ادبی و بخشهای دیگر مقالات زیاد نوشته و در مجلات، روزنامه ها و جریده ها چاپ کردیدند. به خاطر درک و آگاهی خوب سیاسی این قدر در آن زمان مورد اعتماد بود که بعضی از اعلامیه های وزارت خارجه به قلم وحید مجده نوشته و نگاشته می شد. کله چې په افغانستان امریکا او متحدینو یې یرغل وکړ او دلته یو اسلامي نظام ړنګ کړ، له دې سره سم مجده هم له دندې ګوښه شو، خو وروسته یې په ستره محکمه کې ډېره کمه موده کار وکړ. بیا یې دنده پرېښوده او د یوه آزاد خپلواک او شنونکي په توګه یې لیکنې کولې او د قوي ډیپلومات په توګه یې په ورځنیو مسایلو د رسنیو سره خپل نظر شریکاوه. شهید وحید مجده د اشغال پر وړاندې قاطع دریځ درلود او په ډیره میړانه یې د اشغالګرو
په مټ جوړ نظام ننګاوه. د خپل ملي او اسلامي مسؤلیت له مخې داسې مرکې وکړې چې د حاکم نظام له لوري له ګڼو بندیزونو او ستونزو سره مخ سو، خو تسلیم نسو. از دیدگاه من وحید مژده یکی از جمله افراد انگشتشمار است که دوست و دشمن به علمیت و تحلیل او قائل بودند. زبان فصیح داشت، به مخالفت‌های فکری خیش نیز با بسیار حوصله و نرمش پاسخ میداد. یکی از فرزندان صادق وطن به شمار می رود. زمانی که مجاهدین در سنگر بودند، وحید مژده یگانه افغانی بود که در رسانه‌ها مبارزه حق را پیشه خود قرار داده بود و جهاد را حمایت می کرد. وحید مژده می گفت که افغانستان یک کشور اشغال شده است و اینجا یک بخش از افراد بیگانه به نام افغان در کمین ملت بودند. از دیدگاه او باید از این نقابها پرده برداشته و این وطن به وارثین اصلی سپرده شود. وحید مژده اعتقاد داشت که امریکا در افغانستان شکست می‌خورد و یک روز در این سرزمین نظام اسلامی حاکم خواهد شد. تحلیل او واقعیت و حقیقت داشت و بخشی از پیشبینی‌های او امروز به گونه عملی تجربه می‌کنیم. د مژده صاحب خبره همیشه پر منطق او استقلال ولاړه وه. که تاسې د هغه وخت مرکې وګورئ، هیڅ داسې څه به پیدا نه کړئ چې هغه د په کړون قضاوت کړی وي. د یو روښانه او باوقاره افغانستان سخت ارمانجن و. کاس اوس ژوندی وی او د اشغال خاتمه یې په خپلو سترګو باندې لیدلې وای. خو له بده مرغه هغه مهال نه حاکم ادارې واورید او نه یې ورته حوصله وکړه. الله جل جلاله دې اوه واړه جنتونه نصیب کړي او موږ ته دې رب د هغه د ارمانونو د پوره کېدو توان را نصیب کړي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ویاړي چې د دې وطن د داسې یو رښتینې بچي شهید مژده صاحب یاد تازه کوي. زموږ هڅه به دا وي چې د هر افغان قدر او درناوی وکړي چې ولس ته د خپل کاري مسیر په بهیر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي وي. ملي راډیو تلویزیون د ټولو افغانانو ګډ فرهنګي کور دی او د داسې غونډو جوړولو مسؤلیت پر ځان پور ګڼي. په تلو تلو کې د کابل پوهنتون له مسؤلینو څخه یوه نړۍ مننه کوو چې د دې غونډې په جوړولو کې له موږ سره همکاري وکړه او دغه تالار یې زموږ په واک کې راکړ. په نږدې راتلونکي کې به د ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون ترمنځ یو هوکړلیک لاسلیک شي چې د هغې له مخې به موږ وتوانیږو د کابل پوهنتون سره ګډې علمي، فرهنګي، ادبي او هنري خپرونې جوړې کړو. الله جل جلاله مراوله تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان اسلامي امارت. او په پای کې د بهرنیو چارو له وزیر صاحب او نورو راغلو میلمنو څخه هم مننه کوو چې له موږ سره په دې غونډه کې شرکت وکړ. وایي که غواړې چې د لمر په څیر وځلیږې نو باید د لمر په ډول وسوځېږې. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فعال عمومي رئیس ښاغلي احمدالله واسط څخه یوه نړۍ مننه چې په زړه پورې وینا یې تاسو ته در واوروله. د خپرونې په دې برخه کې د خاصو ځانګړو میلمنو څخه هیله کوم چې سټیج ته راشي او د زما قدرمن همکار ښاغلی سید مطیع الله احمدي سره په یو په زړه پورې مرکه لرو چې تاسو به یې هم انشاءالله د هغه لیدونکي اوسئ. په لومړي کې د خارجه وزارت ښاغلی وزیر امرخان متقي څخه هیله کوو چې سټیج ته راسي، مهرباني وکئ. په دوهمه برخه کې محمد زمان مزمل څخه هیله کیږي چې سټیج ته تشریف راوړي. محمد زمان مزمل. ورسره په څنګ کې د کابل پوهنتون عمومي رئیس دکتور حسامه عزیز څخه هم هیله لرو چې سټیج ته تشریف راوړي. د قدرمنو میلمنو څخه یوه نړۍ مننه چې سټیج ته راغلل. د ښاغلو د محترمو همکارانو څخه مې هیله ده چې هغه مستند چې د ښاغلي شهید وحید مژده په ارتباط باندې تنظیم شوی ده نشر ته وسپاري تر ټول لیدونکي اوسي. ما اشرف غنی را به عنوان یک افغان نمیشناسیم. یک امریکایی است که امریکایی او را آوردن به عنوان رئیس جمهور. رهبری طالبان همیشه تاکید داره که جایی که در اونجا مذاکرات باید شود او دفتر سیاسی طالبان است که فعلا مرکزش در قطر است. یعنی در حقیقت در مورد نقش پاکستان و نفوذ پاکستان در داخل صف طالبان مبالغه بسیار شد. شهید وحید مژده از جمله صاحب نظران و قلم به دستان می باشد که
پیوسته در رسانه‌های افغانستان ظاهر می‌گردید و منتقد حکومت پیشین، مخالف حضور نیروهای امریکایی در این کشور بود و با شجاعت و متانت به نقد و نظر می پرداخت و یکی از مخالفان توافقنامه امنیتی افغانستان با امریکا بود. باید این مسئله را همه ما بپذیریم. اگر کسانی تا به حال هم شک داشتن، ولی باید دیگه شک نداشته باشید که افغانستان یک کشور اشغال شده است. اینا باید فقط تاریخ خروج نیروهای خود از افغانستان تعیین کنند و نام رهبران طالبان از لیست سیاه حذف شود، زندانی‌ها آزاد شود. وی با عزم متین و راسخ استقلالیت فکری خیش در مقابل نظام ظلم و استبداد و حضور و تجاوز نیروهای اشغالگر امریکایی مخالف و حضور آنها را به نقد می گرفت. شهید مجده صاحب چې په تیرو تر شلو زیاتو کلونو کې او له هغه نه مخکې شناخت مو ورسره درلود، داسې یو څوک و چې زه فکر کوم چې سړی پې باندې حساب وکړي او یو سړی پې باندې فکر وکړي او د ټول افغانستان په سطحه داسې یو شخصیت لکه مجده صاحب دا پیدا کول سخت وي. شهید وحید مجده حدود 69 سال پیش در سال 1332 هجری خورشیدی در ولایت بغلان در شمال افغانستان و در یک خانواده تحصیل کرده و روشنفکر به دنیا آمد و از او یک دختر و یک پسر برجا مانده است. تحصیلات ابتدایی را در ولایت بغلان و دوره ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه در کابل به پایان رساند و از پانزه اقتصاد پوهنتون کابل در سال 1977 میلادی فارغ گردید. بعد از کودتای کمونیستی مجبور به مهاجرت در پاکستان و ایران گردید و در آنجا در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی مصروف بود و در جهاد مسلحانه هم سهم گرفت. در آخرین سال حکومت آقای ربانی به کابل آمد و در وزارت امور خارجه مصروف کار گردید و در جریان حکومت دور اول امارت اسلامی مدت 5 سال در همان وزارت ایفای وظیفه نمود. مجده صاحب یک تحلیلگر ژرف نگر بود. یک کتاب بسیار با ارزشی که از مجده صاحب بجا گذاشته، یک کتاب تحلیلی است در مورد تاریخ روابط افغانستان و ایران، به خصوص منازعه آب که بین افغانستان و ایران از ادوار تاریخ به این طرف جریان داره. این موضوع بسیار به تفصیل در کتاب به بحث گرفته. آقای مجده به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی در رسانه‌های افغانستان ظاهر شد. نام برده نسبت به حکومت اسلامی و نظامی اسلامی فطرتاً محبت داشته و همواره موقف روشن نسبت به استکبار و تجاوزگران داشته. وی بر علاوه در نشرات چاپی و آنلاین در رسانه‌های مختلف ظاهر می گردید. مخکې له شهادت نه 3 کاله مخکې غالبا هغه ما ته ویلو چې زما دپاره یو چا ته دنده سپارل سوې وه چې شهید مې کړي، او دا خبره هم هغه کس هم اوس شهید ده. زما مکمل نوم نه ده زده، حاجي صاحب ناصر نوم یې دی چې په دې سبز کې بیا پې باندې عملیات وسولو د حکومت له خوا نه او هغه په شهادت ورسېدی. هغه یو کتابخانه لرله، هماغه له خوا نه ورته ویل سوي ولو چې ته احتیاط کوه. وقتی اینا فهمیدن که نمیتونن از طریق ترور معنوی شخصیت مجده صاحب به جای برسن، بالاخره دستگاه وحشی او زمان به نام امنیت ملی، استخبارات او زمان و دستهای پیدا پنهانی که در زمان در کابل فعال بودن، بالاخره مجده صاحب را در سال 2019 به شهادت رساندن. شهید وحید مجده همیشه تأکید بر ختم اشغال داشته و بر ضد اشغال همراه با صف مبارزان برحق هم نظر بود و خط مشی خیش را اعلام می داشت و هیچگاه افکار خیش را پنهان نمی داشت. شاید همین نیز گناهش بود. افتخار می کنیم به چنین فرزندان مبارز و متدین و هیچگاه مبارزه و فداکاری آنها از نظرها فراموش نخواهند شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
جهان سپاس از همکارای عزیز ما که بیوگرافی آقای شهید مژده را به حضور شما تقدیم کرد. حالا برنامه را واگذار میکنیم به مرکه یا به اصطلاح به مصاحبه کوتاه همکار عزیز من جناب سید مطیع الله احمدی که با مهمانان عزیز آغاز میکند. تشکر از همکار خوبمان. بازم خوش آمدید میگم به همه حاضرین در مجلس. خوش آمدین، صفا آوردین. نوازی سپتاستی هم خراغل است، مزمن سپتاستی هم خراغل است، رئیس سپتاستی هم خراغل است. جناب وزیر سپ څومره شناخت تاسو درلود له ښاغلي مرحوم څخه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شهید مژده تر څومره حده ما پیژانده، هغه د کمونستانو په ضد باندې یو فعال مجاهد او له ځوانۍ نه جهاد ته مخه کړې وه، مبارزه یې کوله. اشغال هغه د شوروي له طرفه د افغانستان اشغال او که وروسته د امریکا په مسیرۍ د غرب له طرفه د افغانستان اشغال د دواړو مخالف. شهید مژده څه ځانګړي صفتونه لرل. یو له هغو صفتو یې دا و چې بهترین اخلاق الله تعالی ورکړي. بل صفت یې دا و چې په قلم کې قوت و، یعنې هسې قلم یې نه و چې بس یو څه واوري وویني او ویې لیکي، نه، خواري یې کښله، تحقیق یې کاوه، که بې مقاله لیکله که بې کتاب، د هغه نه ډېر څه ترلاسه کېدل. او د شهید مژده یو بل خصوصیت چې هغه به د باندې په رسنیو کې ډېر نه وي ځلېدلی، هغه دا و چې شهید مژده یو بهترین ډیپلومات و. هغه د اسلامي امارت په تېره دوره کې د بهرنیو چارو په وزارت کې ماموریت درلود او په هغه وخت کې په ډېرو برخو کې فعال و. ښه تحلیلونه لرل او ښه تماسونه یې لرل. بیا له هغه راوروسته جناب مژده صاحب په داسې حال کې چې په کابل باندې امریکا او ناټو او د هغوی ملګري مسلط وو، خو مژده صاحب بیا هم مبارزه کوله. بیا هم یو داسې څوک و چې لکه مخکې چې مطمئن صاحب وویل چې د مرګ اخطار هم وکړل شوی، خو له مرګه نه ډارېدی. او په همدغه وخت کې زه د جهاد په سلسله کې د فرهنګي کمیسیون مسؤل وم، نو جناب مژده صاحب له موږ سره په تماس کې و. فرهنګي کمیسیون مرستیال محترم مولوي سید محمد حقاني صاحب الله دې په یوه رحمیږي، له هغه سره به د ده اړیکه وه. بیا که تاسې په یاد په هغه وخت کې ملي امنیت ته دوی وه صوتي هم خپره کړه چې له هغه بعد بیا د ژوند ته خطر نور هم زیات شو. او د مژده صاحب وجود په هغو مبارزینو کې چې د اسلامي نظام دپاره یې کوله او د اشغال په مقابل کې یې کوله، دا څه نور وضاحتونه هم موږ تاسو ته راښکاره کوي. یو له هغو نه دا ده چې دا مقاومت چې شروع و، دا مبارزه چې شروع و د اسلامي امارت په مشرۍ، دا یوازې د ملا او د طالب مبارزه نه وه، دا یوه ملي مبارزه وه. په دې کې ټول ولس ګډونوال، دا د یو قوم مبارزه نه وه، په دې کې ټول قومونه برخوال، دا د یو سمت مبارزه نه وه، په دې کې ټول طرفونه برخوال. او شهید مژده صاحب د اوسني نوي نسل ته، ځوانانو ته دا فکر هم په میراث پرېښو چې که سړی د حق دپاره مبارزه کوي نو په هر حال کې کولی شي، که هلته دښمن مسلط یې هم یې کولی شي. او وروستۍ خبره به دا وکړم، د تاسې وخت قیمتي ده، چې په داسې یوه پاکه او سپېڅلې مبارزه کې چې بیا څوک قرباني شي، نو هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. د مژده صاحب هم عمره خلک به وي، ژوندي به وي، په مختلفو برخو کې به وي او یا به وفات سوي وي، خو نوم یې نسته. ولې د مژده صاحب نوم به ژوندی وي.
هغه به پایدار وي، هغه به همیشه په ښه نامه یادېږي، هغه به له مرګه بعد په کلونو کلونو نه بلکې په تاریخ کې به د هغه نوم په زرینو کرښو لیکلی. نو الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د هغه چا په لاره باندې ولاړ سو چې سبا یې پاته نسل کورنۍ په نامه افتخار لري. مجده صاحب یو له همداسې کسان توجه نه مننه. سوالم غواړم مطرح کړم چې مجده صاحب علاوه د دې نه چې په جهاد کې فعاله ونډه درلودله او د هغه کسان نه و چې همیشه خپل غږ د امریکا او د متحدینو پر خلاف باندې په هر شرایطو کې پورته کړی و، ولیکن هغه ډیر ښه قلم هم درلودو او ښه توانا لیکوال هم و. د لیکوالۍ په تړاو باندې هم تاسې که هغه مسایل غواړئ چې زموږ لیدونکو ته او حاضرینو ته وړاندې کړئ مهرباني وکړئ. نو ما خو مخکې مې اشاره وکړه چې جناب مجده صاحب پوخ قلم لرو، د هغه د مقالو نه به ډېره استفاده کېدله، د هغه له تحلیل نه به ډېره استفاده کېده او هغه د مبارزې په جریان کې یوازې په قلم باندې هم بسنه نه وه کړې، هغه به د ژبې جهاد هم کاوه، له راډیوګانو سره به یې مرکې کولې، ډېر ښه تحلیلونه به یې کول، هغه سره به د ولس زړونه راپورته کېدل، هغه سره به مجاهدینو ته هغه باریکۍ معلومېدې او هغه د کامیابۍ رازونه چې باید په هغه نقش قدم باندې دی ولاړ سي. او ما درته وویل چې مجده صاحب په لیکوالۍ کې ښه صفت دا و چې خواري یې کوله، مطالعه یې کوله، څېړنه یې کوله او په ډېر دقت باندې به یو شی لیکو. د تیر امارت په دوره کې موږ په کانټیننټل هوټل کې د بهرنیو مجاهدینو په هکله یو سیمینار لرو، نو د ما یاد دی چې هلته د مجده صاحب مقاله ډېره زیات استقبال شوه او ډېر بهترین تحقیق یې کړی و. همداسې په نورو برخو کې. تشکر، ډیره زیاده مننه. مزمل صاحب شما هم خوش آمدید، ممنونتان که دعوت ما را هم پذیرفتین. در رابطه به زندگی اجتماعی مجده صاحب اگر ایراد سخن میکنین بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه ده زم پښتو وایم که پارسی وایم؟ مجده صاحب خاطر خو باید په پارسی وایم. زه د مجده صاحب سره د 58 کال چې زه د سعودي نه پېښور ته راغلم پیژندل. په هر صورت مجده صاحب سره نن چې زه دلته پوهنتون ته راننوتم یوه صدمه دا وه چې زه په 53 کال هغه وخت کې چې دلته د مسلمانانو کودتاوې په جریان کې وې، زه په پټه د دې ملک نه ووتم. 53 کال و او دا اول ځل و چې د وثیق صاحب دی نه ډېر تشکر کوم چې زموږ د شهیدانو دپاره چې د ټولو شریک شهیدان دي، او خدای دې وکړي چې وخت امنیت ښیي چې د ایران د پوهنتون غوندې دلته داسې جلسې وشي چې د نظام د مشارکت او د حمایت تصویر هم خلق پکې واخلي. نو په هر صورت زما دپاره نن پوهنتون ته راننوتل زما روحیه ډېر هغه شوه، ځکه زه 53 کال کې وتلی وم، په دې تېر دوران کې پوهنتون ته نه وم راغلی، او چې راغلم بیا د یو داسې دوست په رابطه راغوښتل شوی وم چې خدای شته ده چې زموږ او ستاسې ملک خو د بحران ملک ده. هره ورځ چې ته د جمعې لمونځ کوې د تنکي یتیمانو د غوغا او شور د سوال دا ډېر داسې شهیدان سري د خاطرو نه حذفوي، او ما ته یې مجده را یاد کړه. رښتیا چې موږ خو ډېر نږدې ژوند ورسره کړی و هغه وخت کې چې موږ د سعودي نه راغلو. زموږ د دې عربانو بازار ځکه پکې هغه ګرم و چې عربانو کومکونه راتلل. ما ته هم یو چانس پیدا شو چې زه اجرایې ته د حزب اسلامي لاړ شم، او د مجده غوندې خلک بیرون و د اجرایې نه. هر وخت چې ما په هفته کې مجده لیدلی، ما خپل د اجرایې انډیوالان او ځان مقایسه کړی، فکر مې کړی چې د مجده سره ډېر ظلم کېږي چې زموږ غوندې خلک په اجرایه کې او د دغسې تحلیل او د دغسې یو سوچ انسان بیرونی. مجده صاحب
همداسې هغه خپل ځانګړي سوچ همداسې بیرون پرېښوده. په هر صورت نو زه د ډېر وخت نه مجده صاحب چې پیژنم او ورته احترام لرم، هغه یو ځانګړی سوچ دا و چې هغه مسایل صحیح درکول، راسته یې ویل او پروردګار یوه بېنیازي ورکړې وه. یعنې زه په ټوله زندګۍ کې چې حزب کې مې ده، یو ورځ مې د ده نه داسې خبره وانه اورېده چې سړی فکر وکړي چې دا د حزب د مشرانو په مزاق ده، یا دا د اجرایې دپاره د ډۍ کوي یا ډۍ یا پښتانه او د لرګي لوبه لري د خیرات دپاره خلک خیرات په څنګ کې کوي. بې نیازه انسان و او بلکې په حجوه کې ډېر اوچت انسان و. یعنې په حجوه کې هغه شی چې یو لصفه‌یي مقاله یې نشي هغه کولی، د مجده یو نیم بیته شعر ما سره متاسفانه چې نشته. هغه وخت کې چې زه د تخطیط و تنظیم رئیس وم، یک نظم در داخل حزب به خاطر که ارکان و اعضا و خوشبینا بتراشه مرا رئیس ساخته بودن. دومین رئیس بودم، کشمکش زیاد بود دیگه، مردم خیلی درگیر بود که مرا رکن نکدی، مرا اعضا نکدی. باز مجده شب یک شعر تاریخیش که امروز پالیدم نیافتم، به من نوشته کرد که مزمل یار با وفا و با تمکین است، کارش کاری کرام الکاتبین است. اوږده د حجب مقاله اوس هم چې زه د ځان په هکله مې یو 2 کاله مخکې مجده صاحب ته وویلې، خوند ترې اخلم، ځکه حقیقت دا ده چې مجده صاحب د هېچا پروا هم نه کوله. ویلې چې ته په داسې شي کې مصروف یې چې خلک ایله په جنګ اچوي، د رکنو د عضو جنګ د شروع کړی. ډېره جالبه هغه وه. او بله یوه خاطره چې د مجده صاحب نه لرمه چې په دې ترې منګل کې یو توف زوړ د قدیم توف چې هر چا راوړی و، هغه به د مجاهدین چې تلل د عربانو دپاره به یې ځان سره په لیست کې ونیوه، وزن یې ارزښته زیات و. په دې به بیا مجاهدینو چې څونه کټه خرچ چقدر که مجاهدین در پېښور کټه خرچی و میمانی میکردن، باز از عربا در مقابل همی گرنگی توپ کرار زیاد میگرفتن. باز در روزی که اسپار بار میکردن قاطره را، او توپ هم میماندن برای کسی دیگه. او چند سال همینطور در میتر منگل او توپ همینطور دست به دست از یک جبهه به جبهه دیگه میشد و کسی او را نمیبرد. راجع به این توپ و بعض مردمی که دیگه کردار ادا کرده بودن، مجده صاحب بهترین یک شعر حجبه که تصویر او وقت پېښور در خودش داره. به هر صورت مجده صاحب از جمله کسایی بود که تقریبا 12 بعد از دایر خان 12 نظام آمد. ما ایام جوانیش یاد ندارم در دوران داود خان، خب ما بعدش به یادم است. در داخل پېښورم نه پروای اتحاد کرد، نه پروای استاد صاحب کرد، نه پروای پیسه کرد، نه پروای حزب اسلامی را کرد. همینطور بی نیاز در پېښور زندگی کرد. گپ خود زد، گپش مستقل بود و نظامایم که آمد تنها دو نظام دوره اول امارت اسلامی. ما خبر شدم که در وزارت خارجه او وظیفه گرفتم. ما وقت زیاد نگیرم، خلاصه میکنم. ما برای سلامش رفتم، امو که در زینا بالا شدم. برادر متقی صاحب علی خان متقی را دیده بودم در یک سفر، با ما گفته بود که گپ سولتان چی وزن نداره در قندهار، 4 سال حوصله 5 سال حوصله کنین، بعد از 5 سال بیاین میشه مردم بشنون. 2.5 سال گذشته بود که ما از زیر زینه که بالا می شدم، اما خاطره با خدا بخش شهید علی خان گفتم که وقت خود پوره شده. او به ذهنش همونطور حاضر مانده بود، صدا کرد که 2.5 سال دیگه مزمل صاحب مانده. ما بعد از او رفتم به مجده صاحب سلام دادم، گفتم خوب کردی که مردم گزارید میشه مجده صاحب. ما خب فکر نمیکنم که مردم ما حزبی خو همونطور نیش دارم دیگه. برش گفتم نخواد که طالبا گزارید شود. مجده صاحب گفت تو بشی که مگه برد بزنم.
آل خوب نیست. همو برادر ما در جمعیت اسلامی که وزیر بود آل نیست، از او قصه کرد که یک همسنفیم به ما آمد، او به ما گفت که یک آشنایم است. امی وزیر قصه کرد که خیلی یک رابطه نامشروع را به ما قصه کرد. گفت که بعد از او قصه قسم خوردم که از این افغانستان دیگه نمیرم. با این مسلمانی که به ما گفت، با این مسلمانی که ما شما اونجا یاد گرفتیم، اینجا در بینمویی که یاد گرفتیم و در عمل این چیز آمد، ما قسم خوردیم دیگه که نظام این دوام بیاید، ما از امی وطن دیگه بیرون نمیرم. به هر صورت ما به مجده خیلی احترام دارم. در دوران اشغال امریکایا بسیار قربانی داد، بسیار با جرأت گپ زد، با همت گپ زد. اگر برتان بگویم که برای ما مردمم شیمه داد، من خیلی دوستش دارم. او وقت که با مجده صاحب میشستم هیچ فکرم نمیکردم که او پنشیری است، هیچ فکرم نمیکردم که او تاجیکی است. در جلسه مجده صاحب من عادتا کم بیباکم بنزنم، احیانا متوجه میشم مسائل قومی در افغانستان، ای جهادا بسیار مسائل قومی ما شما را خراب کرده. امید دارم که متقی صاحبشان همین چیزها را پیوند بده. ولی در مجلس مجده صاحب ما هیچ وقت بی فکر گپ میزدم، پنشیری را میکوبیدم، تاجیکا را میکوبیدم، چون تسلطشان بود او وقت. ما هیچ وقت پروایش هم نکردیم و در پیشانیش هم اندکترین رنجی هم ندیدیم. از همون خاطر در برادرای تاجک خود ما به دو برادر خیلی احترام دارم. یکی استاد فرید از کوهستان که واقعا مسلمانیش از این مسائل بدور بوده و آخرینش مجده صاحب روحش شاد باشه. ما وقت زیاد گرفتم، معذرت میخوام. صحبت بسیار انزنده، ممنون تا رئیس شما خوش آمدین. ممنون شما که شما هم در اشتراک با ما حضور پیدا کردین. در رابطه به زندگیش که هر قدر صحبت بکنیم باز هم کم هستن. در رابطه به ابتکاراتش، دستاوردهایش، خلاقتهایش و چیزهای دیگی که داشتن، اگر کوتاه پیرامون زندگی اجتماعی و یا هم خاطرات خوب اگر ازش داشته باشین بفرمایین. ولیکن سوال را من میخوایم قسم مطرح بکنم که خود از اینها یک الگو بودن، در شرایط سخت صدای خود را بلند کردن، مخالفی آمریکا و متحدینش در افغانستان بود. جوانای امروزه چگونه پیام میتونن ازشان بگیرن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحید مجده صاحب چې مونږ څومره مطالعه کړی دی او اوریدلی دی، هغه په حقیقي معنا سره هم د قلم حق ادا کړی او هم د تحقیق. که د قلم برخې ته وګورو، په خپل قلم باندې حقایق بیان کړي وو. حقایق شاید ډېر خلک وکړی شي چې حقایق په خپل قلم باندې بیان کړي، خو د وحید مجده صاحب زما په فکر یوه ځانګړتیا ده او یوه لویه قرباني چې ده ورکوله، هغه دا چې د اشغال شوي هیواد کې داخل کې اوسېده او د همدې ځای نه حقایق بیانول، دا یو لوی جرأت غواړي. د تحقیق په اړه باندې که راواوړو، وحید مجده صاحب چې کوم تحقیقات کړي دي یا کومې څېړنې کړي دي، په حقیقي معنا باندې هغه هدف په نظر کې نیول شوی چې د کوم دپاره باید تحقیق وشي. تحقیق وایي دې ته چې سړی حقیقت ته ورسیږي، نو تحقیق باید چې بې پرېږي، تحقیق باید چې د حقایقو ته د رسېدو دپاره وي. دغه دواړو نګاهو ته که وګورو، زمونږ ځوانان او بالخصوص محصلین د جانب سره ډېر تړلي دي، نو دا یو ژوندی الګو د دوی دپاره چې د خپل قلم نه داسې استفاده وشي چې هغه باندې حقایق بیان شي. نبی علیه الصلاة والسلام چې فرمایي افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر، د ظالم په وړاندې باندې د حقایقو بیانول دا یو لوی او افضل جهاد دی. زمونږ محصلین ځوانان، د دوی اول خو دا زمونږ مسؤلیت دی چې دوی داسې وروزل شي چې هم دیني ارزښتونو ته معتقد وي، نه یوازې دا چې معتقد وي بلکې ویاړ پرې وکړي، افتخار پرې وکړي، او هم ملي ارزښتونو ته. او د محصلینو او د ځوانانو د دوی مسؤلیت دا دی چې دغه مسؤلیت درک او دې مسؤلیت ته
په همدغه مرحله کې شروع وکړي او د دې مسؤلیت د ادا لپاره ملا وتړي او مټې راونغاړي. دلته لکه څنګه چې جناب مزمل صاحب دا خبره وکړه، د دې برنامې لپاره انتخاب چې د کابل پوهنتون شوی دی، شاید په دې کې یو پیغام هم د محصلینو ته دا وي چې د دوی مسؤلیتونه څه دي. د افغانستان په دې وروستیو 4 لسیزو کې که چېرته د اشغال په وړاندې د ازادۍ غږ یادېږي نو د کابل پوهنتون په سر کې راځي. نو انشاءالله چې زموږ امید دا ده چې په د کابل پوهنتون به بیا هغه خپل لوړ مکانت ترلاسه کوي او په دې برخه کې چې کوم مسئولیت ورته متوجه ده هغه به ترسره کړي. جهان سپاس از مهمانان معزز و همکار عزیزم. همه ما و شما به خاطر بزرگداشت و به خاطر یادبود شخصیت شخیص اینجا تشریف آوردیم. تشکر از تمام دوستان و عزیزان. حالا تقاضا میکنیم با احترام ادب رعایت از استاد غلام الدین اسیر که در جایگاه تشریف آورد و سخنان ارزنده را به حضور شما پیوند بدهد. ان الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. با اجازه جناب وزیر صاحب و دوستای دیگر و شما عزیزان که امروز محفلی به خاطر یادبود شهید احمد وحید مژده برگزار شده، اول میخواهم که از خداوند برای کسانی که به شهدای ما ارج می نهند و به صاحبان اندیشه و فکر ارج قائل هستند و این محفل دایر کردن اجر عظیمی را از خداوند برایشان تمنا میکنم. خداوند اینا را سرفراز داشته باشه. در زمان جهاد با ایشان آشنایی داشتیم، در کمیسیون فرهنگی جریده شهادت همکار بودیم و با هم صحبت‌های زیادی داشتیم، نوشته‌هایی داشتیم، حرف‌هایی داشتیم. از اون تاریخ به این طرف با وحید مژده آشنایی داشتیم و در مورد زندگی و کارهای از او، دانشی از او در دوران جهاد علیه روسا جناب مزمل صاحب با تفصیل صحبت کردن. ما از او صحبت ها بیشتر میگذارم و وحید مژده قلمش خنجری بود به جگر دشمنا، شعری بسیار عالی و کمال داشت و وحید مژده از با وجود از اینکه در گروه هایی بودیم، در از گروه گرایی او قدر خوشش نمی آمد، اما ترتیبی که اشاره هم شد او از بزرگانش پروای کسی را هم نداشت. نوشته ها و مقالات زیادی داشت که انتقاد بر بزرگا کلانای گروه ها و تنظیم ها داشت و یک اشاره هم جناب مزمل صاحب کردن. اما در کارهای وحید مژده در زمان حکومت گذشته که در اینجا بود و ذکری به میان نیامد، میخوام چند اندکی صحبت بکنم. در زمانی که مسئله پایگاه های خارجی یا پایگاه های استراتژیک و امنیتی مطرح شد و این زنگ خطری بود که اگر او پیمان ها عملی می شد، افغانستان دیگه وجود به عنوان یک کشور مستقل وجود نداشت. از همین خاطر بود که عده جمع شدن و یک جبهه را تشکیل دادن به نام جبهه وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی. مرحوم انجینر احمدشاه احمدزی این جبهه را تمویل میکرد و با وجود مریضی که عایده حالش بود پیشاپی شد که مطمئن صاحب و جناب مزمل صاحب و دیگران هم عضو این جبهه بودند، در اونجا تشریف داشتن و دیدم. مجله را به نام قیام دایر شد که این دوستا هم هیئت تحریر اونا بودن و البته مسئولیت مجله و دوش ما بود و از اینکه با مژده صاحب در شهادت سالهای سال کار کرده بودیم، او هم همکار ما در اینجا بود. زحمات زیادی را کشیدن. در از جمله میخوام بگویم که
حکومت خواست، دولت خواست که لوی جرگه را برای تایید ای پیمان برگزار بکنه. امی جبهه لوی جرگه را 3 روز پیش از تشکیل لوی جرگه در هتل خلیج بود، مطمئن سید، در هتل خلیج دایر کردند که دولت 3000 نفر دعوت کرده بود از افراد و مامورینش و این جبهه از بزرگان علما و از تمام ولایت 3500 نفر. مجده صاحب در مثل سایر برادرای دیگه سایرین در تشکیل جبهه، در تهیه پروگرام جبهه نقش اساسی را داشت و این جبهه باعث شد که به دنیا نشان بده که مردم افغانستان این چنین پیمان‌های را نمیخواهند و قبول نمیکنند، چون چهره های این مردم که جمع شده بودند مردمی بودند، نه چهره های دولتی. اما قسم این جبهه که وحید مجده شهید یک رکنی اصلی یا یک عضو اصلی و سخنگوی جبهه بود، فتوای علما را در هتل انصاف دایر شد که در او علمای بیشتر از 1100 نفر از علمای بزرگ و منورین جمع شده بودند و در تهیه و ترتیبی این مجده صاحب نقش عظیمی داشت، نقش بسیار بارزی داشت و همیشه ما با هم در این مورد صحبت میکردیم. همین قسم در تظاهرات، در نوشتن طرح‌های برای صلح، دوستا جناب وزیر صاحب اشاره کردند، در تهیه طرح‌ها همراه دوستایی که اینجا پیشتر نامشان یاد کردم در نقش عظیمی داشت. در مقالاتی که به عنوان معاون هیئت تحریر مجله قیام که خود دعوت مردم به قیام علیه حکومت بود، نوشته های بسیار خوبی در اونجا داره. امی قسم جناب مجده، مرحوم مجده، در مظاهرات، تظاهرات علیه این پیمان ها و این کارها شرکت داشت. کاری مهمی که مرحوم مجده انجام داده بود و کوشش میکرد پیدا میکرد در اون نقش داشت، اگر به خاطر دوستا باشه، مسئله تبشیر بود، پخش و نشر انجیل بود که پخش و نشر انجیل از بگرام آغاز میشد و در بعضی مناطق کابل این انجیل نشر میشد و این پیام توسط امی مجله و مردم رسانده شد و جلوی پخش و نشر انجیل گرفته شد. با او تاریخ اگر با او روزا کسایی نگاه کنند میبینند که مرحوم مجده در این نقش اساسی داشت. مجده شخصی بود که از این و آن از اینها بیمی نداشت. یک روزی یک حکایت از مجده خدمت دوستا تقدیم کنم که چون مجده در وزارت خارجه در همون بستی کار میکرد که قبل از او در زمان حکومت مجاهدین در بخش کار میکردم که در اونجا بود و در این مسائل با هم صحبت های هم داشتیم. این بود یک روزی از سفارت امریکا سفیر یا معاون سفیر تعدادی از به اصطلاح کسایی که در تحلیل های سیاسی و حرف های سیاسی نقش داشتن دعوت کرده بود. مجده به ما حکایت کرد که در اونجا در میز گرد نشسته بودیم، همگی صحبت میکردن. یک کسی از بازمانده های نظام قبلی فکور میگفتن، والی هم بوده در نظام کمونیستی یا چرم بوده و در رسانه ها هم می آمد. او گفت شروع کرد با ای که شما در اینجا باشین به نفع افغانستان و فلان استدلالا و اینا را همگی را کردن. وقتی که نوبت به من رسید دیگه من گفتم که این همیجا باید حرف خدا برسانیم. برای مسئولی از سفیر یا معاون سفیر بود که از یادم رفته، برای از او گفت که اینمی آدم آقای فکور که شما میبینید با اینمی مشوره ها روس ها را به
ذلیل ساختن، از اینجا گذشتن. شما به حرفای از اینا باور کنید که مردم افغانستان شما را میخواد یا شما در اینجا جای پای پیدا میکنید، شما را هم به سرنوشت روسا میرسانند. وحید مژده آدمی شخصیتی بود که در هر جا حرفای خودش به درستی میگفت و سالهای زیادی که با وحید مژده آشنایی داشتیم، همکار بودیم هم ترتیبی که جناب وزیر صاحب گفتن آدمی با اخلاق، با ادب، آدمی بود که از نشست و برخاستش استفاده میشد و متاسفانه که نه تنها مژده را دشمنای دین و اسلام شهید ساختن، بلکه قلم هم شهید ساختن. یک قلم بسیار خوبی را، یک زبان بسیار چیزی را هم شهید ساختن و یقینا وقتی که از شهید ما یاد می شود، او دشمنایی که ای را شهید مژده را به شهادت رساندن، اونها خود از ذلیل و زبون فکر میکنن. چرا دیگه مژده مرده نیست، آن ترتیبی که اونا میخواستن، هم ترتیبی که گفته شد، نامی از او زنده است. از خداوند متعال برای از او اجر را جنت فردوس استدعا میکنم و بار دیگر با کسایی که این قدردانی را از شهدا میکنن، از دانشمندان میکنن، از کسایی که زحمت کشیده بودن به خاطر دین و جانهای خود را قربان کردن میکنن، اظهار امتنان میکنم و برایشان بار دیگر از خداوند اجر عظیم مطالبه دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. جهان سپاس و وافری بیشتر میگوییم از استاد محترم که سخنان حکیمانه خود را به حضور ما تقدیم نمود. حالا از همکاران عزیز ما خواهشمند هستیم کلیپ یا ویدیویی که از وزیر اطلاعات فرهنگ پیشین در رابطه با وحید مژده هست به نشر بسپارد تا همه عزیزان بیننده آن باشد. ما قبل از اینکه با شهید وحید مژده آشنا شوم، با قبلگاهش در زندان پلچرخی آشنا شدم. گرچه در یک اتاق زندانی نبودیم، اما در یک بلاک به سر می بردیم. بعد از او در پشاور شهید مژده از ایران آمده بود و در یک دفتر کار میکردیم. از او زمان به بعد در تماس دائمی بودیم، با هم ارتباط داشتیم، در بخش‌های فرهنگی همکاری ها داشتیم. او زمانی که پیش از سال 2001 زمانی که در وزارت خارجه کار میکرد، میخواست که در مورد یکی از ترجمه های ما که به شکل کتاب چاپ شده بود یک برنامه در وزارت خارجه بگیره که متاسفانه باز او کار نشد. زمانی که ما وزیر اطلاعات و فرهنگ بودم با شهید مژده چند مرتبه پیشنهاد کردم که من حیث معین با ما کار بکنه در بخش فرهنگی، نپذیرفت. زمانی که موضوع قرارداد امنیتی با امریکا مطرح بود، وحید مژده از مخالفین امضای قرارداد بود و طبعا ما هم مخالف از او بودم. در حکومت ما کسی یک صدایی را به یکی از تلویزیون‌های خصوصی داد که با یکی از بزرگای طالبان مکالمه تلفنی داشت. ای را گویا یک دوسیه برازی ساختن و همه رسانه ها خصوصا تلویزیون ها تحریم کردن وحید مژده را و تنها تلویزیون کابل نیوز که توسط دوستای ما اداره می شد یک جای بود که وحید مژده میتونست نظریات خود را در اوجا ارائه بکنه و در بحث‌ها اشتراک بکنه. وحید مژده یک شاعر بسیار توانا، نویسنده بسیار خوب، محقق و شخص بود که دارای مطالعه بسیار عمیق
و فکر بسیار عالی بود. متاسفانه دشمنای از این وطن او را به شهادت رساندن. در لحظات اول وقتی که وحید مژده هنوز در شفاخانه بود، من از جمله کسانی بودم که خود را اوجا رساندم و وحید مژده آدم مستغنی بود. بریالیتوب او موفقیت دا نه دی چې انسان یوازې حرکت وکړي، بلکې بریا دا ده چې انسان د خپل مغز او د زړه د پاکولو لپاره لا هڅه ترسره کړي. د قدرمنو همکارانو څخه یې ونړئ. مننه کوم چې دغه کلیپ یې تاسو ته در واوره او تاسو ولیده. په دې برخه کې د اقتصاد وزارت مرستیال ښاغلي لطیف نظري څخه هیله لرو چې سټیج ته راسي او خپله حکیمانه وینا تاسو ته وړاندې کړي. شهید بزرگواری که محفل به یاد او برگزار شده و من از نزدیک با ایشان آشنایی داشتم و همچنین تشکر و قدردانی میکنم از جناب رئیس به رسانه ملی که این محفل برگزار کردن. اجازه میخوایم از جناب وزیر صاحب امور خارجه رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در این شرایط حساس و همچنین همه بزرگانی که اینجا تشریف دارن، معین صاحب محترم علمی وزارت تحصیلات، مطمئن صاحب رئیس صاحب تعلیمات مسلکی، برادر پژوهشگر ما جناب جلالی صاحب، مزمل صاحب و رئیس محترم پانتون کابل و همه بزرگانی که اگر من تک تک نام ببرم ممکن است باعث طولانی شدن بحث شود و یا بعضی از دوستان نامشان را اشتباه بگیرم. برادر عزیز ما جناب وحیدی صاحب که یکی از کسایی بوده که از نزدیک با آقای مژده اینا هم آشنایی داشتن. ما بسیار مختصر میخوایم که چند نکته را خدمت شما در ارتباط با این یاد بوده با روی کرد بیشتر اکادمیک به عرض برسانم. اگر ما یک نگاه راهبردی‌تر به شخصیت شهید مژده در قالب یک شیفت پارادایم داشته باشیم، 3 تا ویژگی را میتونیم برای شهید مژده مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. اولین ویژگی شخصیتی مرحوم مژده ای بود که ما میتونیم او را یک پژوهشگر متعهد قلمداد بکنیم. وقتی که پژوهشگر عنوان میکنیم، شما میدانید که یک پژوهش 3 تا فرایند را باید طی بکنه. اولین مسئله تشخیص هست، دوم تحلیل هست و سوم تجویز. مثلا اگر یک مثال ساده خدمت شما بگویم، اگر کسی یک مشکلی داشته باشه در پهلوی خود و پیش یک دکتر مراجعه بکنه، اولین مرحله است که باید فرایند تشخیص مورد توجه قرار بگیره. یعنی معاینه تلویزیونی شود که آیا این دردی که در پهلو داره از گرده هست، از کمر است، کمرش دیسک داره، یا عضله هست یا مفاصل است و سایر موارد. پس تشخیص اولین مرحله یک پژوهش علمی را تشکیل میده. دوم تحلیل است. بعد از اینکه معاینه تلویزیونی انجام شود، قطعاً پی میبره دکتر که این درد ناشی از چی است. مثلا اگر در مرحله تشخیص داده شود با آزمایش های طبی که ناشی از سنگ هست که در گرده وجود داره، او زمان به مرحله سوم ما قدم میگذاریم که مسئله تجویز باشه. یعنی فرایند تجویز، نسخه باید برای او تجویز شود، در نظر گرفته شود تا علاج شود. لذاست که در اون مرحله اگری ناشی از سنگ گرده باشه، بعضی غذاهای تجویز میشه که او غذاها در واقع در سنگسازی گرده نقش نداشته باشه، یا در
بیرون راندن و دفع این سنگ نقش اساسی را ایفا بکنه. در مسائل علمی و اکادمیک و پژوهش و تحقیقات هم دقیقاً ما چنین روند را مورد توجه و دقت نظر قرار میدیم. بنابراین در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ژئوپلیتیک و حتی مسائل کلان بین المللی دقیقاً نمی سه تا فرایند طی میشه. شهید مژده از جمله کسایی بود که با رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی تحولات سیاسی کشور را در رسانه ها، در نوشته های خود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میداد. یعنی اینطور نبود که طبق سلیقه و برداشت شخصی خود، بلکه با یک رویکرد آکادمیک، با طی کردن از این سه تا فرایند که من به عنوان یک مثال خدمت شما ارائه کردم، تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان مورد کالبد شکافی قرار میداد. اگر مخالفتی با پایگاه ایالات متحده امریکا میکرد، اگر با پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی مخالفت میکرد، به دلیل زیانهایی بود که او پیمان میتونست برای افغانستان و منطقه در پی داشته باشه. به این دلیل است که شهید مژده اولین ویژگی شخصیتی ایشان یک پژوهشگر است، منتها پژوهشگر متعهد. ما پژوهشگرایی داریم که در راستای منافع بیگانگان قلم و قدم میزنه و متاسفانه روشنفکران داریم که چون تعهد نداره، صرفاً تخصص داره، منافع ملی خود زیر پا میکنه، برخلاف استقلال و آزادی و وحدت ملی کشور خود قلم میزنه، در شبکه‌های اجتماعی نفرت پراکنی میکنه، نفاق‌های قومی را دامن میزنه. ما نمیتونیم بر از این نویسندگان، بر از این طور پژوهشگرا و افراد متخصص، افراد متعهد ارزیابی بکنیم. بنابراین اینجاست که تخصص و تعهد وقتی که به مثابه دو تا بال مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره، به همین دلیل است که اگر تعهد در کنار تخصص وجود نداشته باشه، یک انسان میتونه در راستای منافع بیگانگان حرکت بکنه، قلم بزنه، قدم بزنه، کارهای سیاسی بکنه. به این دلیل است که ویژگی منحصر به فرد شهید مژده پژوهشگر متعهد هست. او در راستای نفی وابستگی افغانستان همیشه تحلیل و ارزیابی میکرد. نفی وابستگی به این معناست که شما یک پیوند ارگانیک و دینامیک به طرف کسب استقلال داشته باشید. وقتی وابستگی از یک کشور زدوده میشه، قطعاً شما میتونید زمینه ها و بسترهای استقلال سیاسی را فراهم بسازید. و از این منظر است که شهید مژده در واقع دین برگردن همه نسل جوان داره که به استقلال، به آزادی، به وحدت ملی کشور خود و آینده و عزت کشور خود میاندیشه. این اولین ویژگی شخصیتی بود که شهید مژده از او برخوردار بود. دومین ویژگی شهید مژده این بود که شهید مژده طرفدار پیوست بود، نه گسست. من پیشتر اشاره کردم که بسیاری ها هستند که به خاطر مقاصد سیاسی شکاف‌های اجتماعی را دامن میزنه، مسائل قومی را دامن میزنه، تا ای که خودشان بتونه به یک جایگاهی دست پیدا بکنه، تا ای که خودشان بتونه از این طریق تجارت بکنه. و شهید مژده در تمام تحلیل هایی که در رسانه ها مطرح میکردن، مقالاتی که از خود به یادگار گذاشت و کتابی را که بر رشته تحریر در آورد، همواره از پیوست مردم افغانستان به جای گسست حمایت میکرد. او هیچگاه طرفدار گسل‌های هویتی نبود، او هیچگاه طرفدار گسست‌های اجتماعی نبود، بلکه تلاش میکرد که اتحاد ملی در افغانستان تقویت شود، همونطور که جناب مزمل صاحب پیشتر اشاره کردند. ما شناختم از آقای مژده بسیار دقیق بود، چون در رسانه ها هم با هم بودیم و در بسیار از سمینارها با هم بودیم و از جمله در اینمی نقطه آخرین باری که ما کتاب آقای خرم را که پیشتر صحبت ایشان را نشان داد مورد بررسی و نقد قرار دادیم، در اینجا مشارکت داشتیم و یک بحث بسیار خوب داشتیم. بعد از بحث هم با سر چای هم صحبت‌های مفصل داشتیم. بنابراین شهید مژده هیچگاه تلاش نکرد که شکاف‌های اجتماعی را در افغانستان فربه بسازد، دامن بزنه، بلکه
به عنوان یک شخصیت ملی تمام تلاش ای بود که افغانستان یک کشور مستقل، آزاد، عزتمند باشه و اشغال سایش از سر افغانستان پایان بپذیره، ختم شود. و در این راستا بود که در نهایت جان خود هم از دست داد. بنابراین من همچنان باورم است که شخصیت مثل آقای مژده باید بیشتر از این در نشریات علمی، در محافل آکادمیک ما، در رسانه های مختلف شخصیتشان باید مورد کالبد شکافی قرار بگیره و به عنوان یک شخصیت ملی در تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان جاودانه شود. سومین ویژگی که شهید مژده داشت این بود که او اهل خرد و خطر بود. وقتی من میگم اهل خرد و خطر بود، مفهومش است که مانیفست را که شهید مژده دنبالش بود نقشه ترقی افغانستان بود. یعنی اینطور نبود که شهید مژده صرفاً به عنوان یک کنشگر فرهنگی و یک فعال سیاسی عمل میکرد و در رسانه ها تحلیل و ارزیابی میکرد، بلکه نه، او یک پلتفرم سیاسی را برای آینده افغانستان ارائه میکرد که پیشتر هم اشاره کردن هم جناب وزیر صاحب خارجه و هم آقای مزمل که در واقع نقشه که شهید مژده مورد توجه و دقت نظر قرار داده بود یک نظام اسلامی بود، نظامی که در او تمامی ساختهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان مطابق ارزشهای ملی کشور مدیریت شود، نه ای که در اختیار خارجی ها باشه، نه ای که یک نظام دست نشانده باشه. به همین دلیل بود که او منتقد نظام های گذشته به خصوص در دوره اخیر بود، چون وابستگی او نظام را به غربی ها، به ایالات متحده امریکا و تاثیرگذاری ناتو همچنان مورد توجه و دقت نظر قرار داده بود. بنابراین شهید مژده در واقع فرزند مدرنیته بود، اما در عین زمان مخالفت میکرد با غربگرایی. مخالف مدرن شدن افغانستان نبود، مخالف غربی شدن افغانستان بود، چون یک تفاوت بسیار جدی وجود داره. بعضی از کسانی که ادعای روشنفکری داره مدرن شدن افغانستان را یکسانسازی میکنه با غربی شدن افغانستان، در حالی که تفاوت ساختاری و جوهری وجود داره. ما میخواهیم یک کشور مدرن و پیشرفته و مترقی باشیم، اما نمیخواهیم که با ارزش‌های غربی نفس بکشیم. بسیار از کشورها هستند که کشورهای پیشرفته هستند، اما غربگرایی و غرب زدگی در اونجا وجود نداره. و اینجا بود که ما تعبیر کردم که شهید مژده فرزند مدرنیته بود، اما مدرنیته را با غربگرایی یکسان و دمساز نمیدانست. او باورشی بود که افغانستان باید یک کشور مستقل، یک کشور خودکفا باشه و تحت تأثیر هیچ قدرتی به خصوص قدرت‌های غربی قرار نداشته باشه. به همین دلیل بود که با حضور ایالات متحده، با اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو به صورت صریح و جدی مخالفت میکرد. اینجا بود که من اشاره کردم سومین ویژگی شخصیتی آقای مژده ای بود که اهل خرد و خطر بود. در عین زمان که درک میکرد این خرد و عقلانیت داشت که افغانستان باید یک کشور مستقل و آزاد باشه، تحت سلطه هیچ قدرت خارجی نباید اداره شود، در عین زمان برای این هدف خطر میکرد. یعنی اینطور نبود که محافظه کاری بکنه مثل خیلی ها. در این راستا صریح و قاطع مصاحبه میکرد، افکار عمومی را روشن میکرد، مقاله مینوشت، کتاب مینوشت و خطرها را به جان میخرید که ما شاهد بودیم پیشتر آنچه که در صحبت‌های آقای خرم شما مشاهده کردین که وقتی که او صدایش برآمد اینا ناگزیر شد که به یک کشور همسایه که ظاهرا ایران بود به مشهد پناهنده شود یک مدتی. اما در اونجا هم مبارزات سیاسی خود همچنان دنبال کرد، هیچگاه خطر را به جان می‌خرید، اما از اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود که منافع افغانستان در اون نهفته بود دست بردار نبود. و اینجاست که یاد این شهید بزرگوار را یک بار دیگر گرامی می‌داریم. زنده باد افغانستان، پایدار باد وحدت ملی افغانستان و منسجمتر باد وحدت و یگانگی تمام مردم افغانستان. به امیدی که هیچ وقت افغانستان دیگه شاهد منازعه و درگیری نباشه که خوشبختانه
امروزه ما به امو طرف در حال حرکت هستیم و چون ما مسئولیت بحث‌های اقتصادی رو دارم، خوبه که به عنوان یک نقطه آخری هم یادآوری بکنم که شما می‌بینید که در 1.5 سال امارت اسلامی چطور تانسته علیرغم محدودیت‌های سیاسی و بانکی و تحریم به طرف بهبود در حوزه اقتصادی حرکت بکنه. گزارش اخیر بانک جهانی رو شما مشاهده کردین که رکورد بی سابقه صادرات افغانستان شکسته. افزایش صادرات، جمع آوری مالیات، شفافیت و نظارت را امو کسانی امروز اعتراف میکنه که زیر تاثیر قدرت‌های غربی هستند. بنابراین اینا در سایه استقلال یک کشور فراهم میشه. یک کشور وقتی خود کفا باشه، وقتی مستقل باشه، وقتی آزاد باشه، از کسی دستور نگیره، کسی برش امر و نهی نکنه، با همه مشکلات و محدودیت ها و موانع و چالش ها میتونه طی 1.5 سال به موفقیت چشمگیری دست پیدا بکنه که حتی دشمنایش به او اعتراف بکنه. 24 امتیاز افغانستان طی 1 سال در حوزه مبارزه با فساد به دست آورده که باز هم اعتراف مجامع بین المللی هست. اعتراف امو مجامع هست که تحت تاثیر قدرت‌های غربی قرار داره و رتبه افغانستان صعود کرده در مبارزه با فساد 24 درجه. این در حال است که بسیاری از مشکلات دیگه که بر ما تحمیل شده همچنان پابرجا هست. زنده باد افغانستان، پایدار بار امارت اسلامی افغانستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. وحید مژده می گفت تا زمانی که مردم افغانستان متحد نشوند و به اتحاد بر نگردند، این کشور از بحران خارج نمی گردد. یگانه راه اصلاح این کشور علم و دانش و همبستگی و همپذیری است. جهان سپاس از آقای نظری که سخنان ارزنده و حکیمانه را تقدیم ما و شما عزیزان کردند. دوستان چند دقایق چندی دیگر منتظر بشینید، انشالله برنامه آخرین لحظات قرار داریم. حالا تقاضا میکنیم و گوش به سخنان فرای ارزنده شخص بزرگوار مشاور وزارت داخله آقای مولوی عبدالرحیم ثاقب تقاضا میکنیم که سخنان ارزنده را به گونه کوتاه به حضور شما تقدیم نماید. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتخذ منكم شهداء. دی مرحوم شهید مژده د څلرم تلین غونډې ته او د یادونو غونډې ته ټولو درنو حاضرینو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورونو د شهید مژده د شخصیت په اړه باندې محترم ورونو کافی معلومات ورکړل. زه ډیر مختصر غواړم چې د هغه د څو ویژګیو یا د څو خصوصیتونو په اړه هم خبره وکړم. شهید مژده څو بعدي شخصیت ولو. هغه تر ټولو له مخه یو ښه مجاهد ولو، یو شاعر ولو، یو محقق ولو، یو ژورنالیست ولو، یو تحلیلګر ولو. البته د ده په دې ټولو که په تحقیق کوو، که په نور ژورنالیستیکي امورو کې ولو، که په مقالاتو کې ولو، یوازینی هدف یې له حق څخه دفاع وله چې په دې لاره کې بالاخره سر هم وبایلو. اشغالګر چې دلته راغلي ولو، اشغالګرو زموږ تاسې یوازې جغرافیه نه وه اشغال کړې، بلکې او د یوازې د جغرافیې د دلته چې کوم مصالح دي د هغو د تباه کولو لپاره یې ملا نه وه تړلې، بلکې دلته یې غوښتلو چې افغانستان له دغسې شخصیتونو څخه محروم کړي. دا د استعمارګرو یو خاصیت ده. هغوی کله چې په عراق باندې حمله وکړله 300 پوهان محققین هلته شهیدان کړل.
دلته شهید مجده ځکه شهید کړ چې د په علمي لحاظ باندې په اکاډمیک لحاظ باندې د اشغالګرو د کړنو او د هغوی د ناوړو اعمالو او کړنو افشاګري کوله. یو وخت کې په دوحه کې چې کله د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم او د پخواني رژیم د مذاکراتي ټیم ترمنځ اولنی پړاو د بین الافغاني مذاکراتو پیل شو، عبدالحفیظ منصور د دې ټیم غړی ول. یو وخت کې مخامخ زمینه مساعد سره سمره خبره سره وکړو، لما چې پوښتنه وکړه چې شهید مجده چا شهید کو، ما ورته ویل هغه امریکایانو شهید کو. د غوښتلو چې دې موضوع ته یو لساني توجیه ورکړي او مختلفو ناسمو توجیهاتو سره دې خبر توجیه کوله. ما ورته ویل چې هغوی یوازې په افغانستان کې دا کار نه ده کړی، هغوی په هر هغه مستعمره کې چې د دوی دغسې محققین یې له منځه یوړل. دلته موږ په افغانستان کې استاد عبدالباقي امین رحمت الله علیه چې یو علمي قدر ولو د سیمې په سطحه باندې، همدا شان شهید مجده. شهید مجده یوازې د هغه تحلیل، د هغه تحقیق، د هغه ژورنالیستیکي چارې یوازې په افغانستان پورې نه وي محدودې، بلکې په هر ځای کې چې د استعمار تر سوري لاندې ولو هغه مخالفت کاوه. د عراق په اړه باندې هغه ډېر ښه تحقیقات کولو، د غربیانو د مظالمو په اړه باندې. همدا شان په نورو ځایو کې چیرې چې استعمارګرانو، چیرې چې اشغالګرانو د اسلامي امت کومه بقعه، کومه خاوره اشغال کړې وله، شهید مجده رحمت الله علیه په اړه قلم پورته کړی ول. بالاخره چې د خپلو دغو مبارزاتو او د دغو مجاهدتونو قرباني شو. دا لاره د حق لاره ده. شهید مجده رحمت الله علیه که نن په ظاهره زموږ تاسې په منځ کې نشته، هغه په خپل فکر سره، په خپل نظر سره زموږ تاسې په منځ کې، او د هغه نوم به تر څو چې افغانستان انشاءالله د افغانستان د میړني ولس په زرین تاریخ کې لیکلی. زه یوه خبره یادوم، غربیان خپل پوهان ډېر تقدیروي، ولو که هغه د دوی د مخالفینو د نظریاتو منعکس کوونکي هم. نوم چومسکي دا یو غربي فیلسوف دی. هغه د خپلو نورو ځانګړتیاوو ترڅنګ یو ځانګړتیا دا لري چې په جهادي حرکاتو کې هغه یو ډېره پراخه مطالعه لري. نن په غرب کې هغه ته له دې وجې چې هغه په جهادي حرکاتو کې ښه پوهه لري، هغه ته یو ډېر لوی حیثیت باندې خپله غربیان قائل دي. خو په افغانستان کې شهید مجده رحمت الله علیه یا استاد عبدالباقي امین یا د دوی په شان باندې همداسې نور ډېر زموږ فقها، زموږ علما، زموږ روشنفکران، زموږ د دې وطن هستي وي، دا له منځه وړي. دا د اشغالګرو یو خصوصیت. خو نن الحمدلله موږ وینو چې د هغو د مبارزاتو، د هغو د سرښندنو له برکته نن موږ په اسلامي کابل کې، په اسلامي افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې ژوند کوو. همدا ده چې د خدای جل وعلا شانه د هغه قول مصداق ده چې فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. په پای کې چون وخت ډیر کم ده، د شهید مجده سره زما د ژوند ډیرې خاطرې تړلې دي. د روسانو د جهاد له وخته چې کله مکتب الخدمات کې شهید مجده صاحب د یو ښه لیکوال، د یو محقق، د یو مترجم په حیث باندې کار کوو، او بیا د اسلامي امارت د حاکمیت په مهال د شریعت ونیزي کې، او بیا د امریکایي اشغال په مهال باندې د امریکایي اشغال په اولو کلونو، په اول دوهم کال کې د عزم په نامه باندې چې کله اولنۍ جهادي نشریه راپورته سوله، په دې کې به شهید مجده صاحب مقالې راته لیکلې. ما اوس هم د هغې مقالې عنوان په یاد ده چې د هغه وخت کې په ستره محکمه کې کار کوو، او دا عنوان په دې عنوان یې مقاله راته ولیکله، شورای علمای شؤون اسلامي نجیب یا شورای علمای کرزی.
چې په هغه کې د هغو علماو چې د استعمار تر سوري لاندې د استعمارګرو مفاسدو ته یو نوع مبررات لټولو. نو همداراز د دې مجلې لپاره یو وخت ما دلته یو ګزارش تهیه کاوه د اشغال تر سوري لاندې کابل، چې زه عین د عکاسي په حال کې د امنیت ملي لخوا ونیول شوم. په هغه کې چې شهید مجده زما په رهایي کې سره له دې چې ده ته ډېر زیات خطر ولو، خو یو فعال رول یې درلودی. خدای جل وعلا شانه دې ورباندې رحم وکړي. خدای جل وعلا شانه دې دغو ملګرو ته چې دغسې مجاهدینو، د دغسې محققینو، د دغسې اسلامي فکر استادانو د فکر د ژوندي ساتلو لپاره کار کوي، الله تعالی دې اجرونه ورته ورکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سواد په دوه ډوله دی، یو د قلم سواد دی او بل د عقل سواد دی. که انسان د قلم سواد ونه لري کوم مشکل نه جوړیږي، خو که انسان د عقل سواد د لاسه ورکړي نو نړۍ به ونړیږي. ډیره مننه کوم د ښاغلي عبدالرحیم ثاقب څخه چې تاسو ته یې په زړه پورې خبرې وړاندې کړې. د خپرونې اخري برخه د دوستانو یوازې څو دقیقې متحمل کړئ، انشاءالله نوره خپرونه پای ته رسیږي. د خپرونې په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا ته بلنه ورکوو چې په لنډو الفاظو کې خپله وینا ستاسو درنه حضور ته وړاندې کړي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قدرمن متقي صاحب، درنو مشرانو، قدرمنو معین صاحبانو، درنو حاضرینو، ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه د مجده صاحب په ارتباط خو ډېرې ښې او ډېرې پخې خبرې وشوې. زه به خپل فکر په ډېرو مختصرو خبرو کې خلاصه کم. دا چې مجده صاحب ما مخامخ نه ولیدلی، ورسره ناست نه و، هغه د موږ مشر و. هغه وخت چې دوی په هغه تېر نظام اسلامي امارت کې و، په هغه تېر جهاد کې و، موږ کشران و په هغې وخت کې. خو د دوی د فکر سره اشنا و، د دوی د قلم سره اشنا و. په اواخرو کې د دوی یو کتاب ما ټول ولوست، یو ستر مجاهد په اړه یې لیکلی و، او ځینې مقالې به چې ده نشرولې هغه یوه هم موږ نه پرېښوده، موږ ورته د استاد په سترګه کتل. د مجده صاحب د دغې یادونې او یادبود په هکله د دې غونډې اهمیت ما ته ډېر په دې کې ښکاري چې په افغانستان کې د اسلامي فکر د مختلفو اطرافو، وسیع اطرافو یو تړون په دغه مجلس کې ښکاري. او په افغانستان کې چې د اسلامي نظام د حاکمولو لپاره کوم قرباني او مبارزات د ډېر اوږد تاریخ نه شروع شوې ده، د یو هغه تاریخي تسلسل یوه ترجماني په دغه پروګرام کې کیږي. او د افغانستان د تاریخ او کلتور سره هغه یوه ستره وفا به همدا وي چې دغه ډول ته مجالس منعقد شي. د جهاد په دوران کې د یو مشر سپینګیري عالم زوی یو مجاهد ته چا ور معرفي کوي، دا د فلاني مجاهد زوی دی، په تیر جهاد کې قرباني ورکړې ده، اوس زوی جهاد کوي. نو هغه ویلي چې په دغه جهاد کې چې چا ونډه واخیسته، یوه قرینه او علامه د هغه جهاد د قبولیت همدا ده چې د جهاد دوام پیدا کړی دی. نو موږ د شهید مجده صاحب د هغه تیر جهاد د قبولیت یوه نښه دا ګڼو چې په دغه اوسني جهاد کې د فعاله قلمي او عملي ونډه ولرله، او بالاخره د دښمن په مرمۍ باندې شهید شو. الله تعالی دې د شهادت قبول کړي. اخرنۍ خبره زه دا کول غواړم چې مخکې نظري صاحب او ډاکټر اسامه صاحب یوه خبره د تحقیقي فکر په اړه وکړه، زه په بل تعبیر کول غواړم. هغه دا ده چې د وحید مجده صاحب لیکنې او د تبصره، د رای او نظر، ته پوهېدې چې دا یو په آګاهانه توګه لګیا دی خبرې کوي، او د دې کومې قضیې په اړه چې غږیږي د قضیې په ابعادو باندې د سړی خبر دی، په ژور باندې خبر دی. د دې خپل فکر خټه ډیره زیاته پخه کړې وه، ډیر ستراتیژیک فکر درلود، او هرې مسلې ته چې دی ورکوزېده د هغه مسلې شالید، د هغه مسلې تاریخ، او په فعلا د هغې مسلې چې کوم وضعیت به و
په داسې یو شکل د خبره کوله چې چاته بیا د پښې د خودو ځای نه ورکاوه او نه بیا څوک دا توانېدل چې د خبره په کوم بې ځایه دلیل باندې رد کړي. پروردګار د دوی د قرباني قبوله کړي او د دوی برکات پروردګار د دوی په اولادونو د دوی په کورنۍ باندې کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خبرونې وروستۍ برخې دي راګرځو ښاغلي وزیر صاحب ته د وروستي پوښتنې په پار باندې او د وروستنیو خبرو په پار باندې له ده څخه یو سوال لرو. په لنډو الفاظو کې به یې راوپېچو انشاءالله خبرونې ته د پای ټکی ږدو. وزیر صاحب محترم، که د وروستني سیاسي تحولاتو په ارتباط تاسو په لنډو الفاظو کې ووایاست او همدارنګه مژده صاحب یو سیاسي څهره وه او سیاسي تحقیقات یې کړي وو، که تاسو دوی په اړه باندې لنډې خبرې وکړئ تر څو د خپرونې دغه منوال راونغاړو. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره جناب مژده صاحب خب بسیار چیز گفته شد و ما خوشحال هستیم که امروز به سر جناب شهید مژده صاحب جاوید مژده همراه ما به وزارت امور خارجه کار میکنه. امیدوار هستیم که به نقش قدم جناب مژده صاحب پیش بره و انشاءالله ما هم همراه ایشان همکار هستیم. درباره وضعیت فعلی افغانستان شما الحمدلله کلتان اشخاص تعلیم یافته و صاحبای مطالعه هستیم. در 11 آگوست گذشته که تحول آمد و ما و شما چند پیغامات بسیار خوب داد. یکیشی بود که از بدخشان تا هلمند، از فاریاب تا کندهار همه مردم در 11 روز قیام کرد و اشغالگران را جواب داد. این نمایندگی از است که مردم افغانستان یک عقیده داره، یک فکر داره و همه ایشان مخالف اشغال هست. بعد از این دشمنا کوشش کرد که حکومت ما و شما ضعیف شود، اشخاص علمی و مسلکی بیرون شود، ولی الحمدلله حکومت ما و شما روز به روز پخته شد، محکم شد و الحمدلله امروز جهانیان هم اعتراف کرد که در افغانستان سطح فساد پایین آمده، گرچه اونها خوبیای ما و شما را بیان نمیکنه. دستاورد دیگری که ما و شما داشتیم، چون که بودجه افغانستان 80% یا 75% از خارج تامین می شد، همینطور یک فکر موجود بود که شاید دیگه حکومت افغانستان و از خاطر اقتصاد و مشکلات اقتصادی دوام پیدا نکنه. ولی الحمدلله ما و شما تانستیم که بودجه خود از عواید خود تکمیل کنیم و جهانیان هم اعتراف کرد که بخلاف گذشته به تاریخ معین به همه مامورین معاش میرسه الحمدلله. و اینطور هم نیست که مامورین 50,000 است و 1 لک از 2 لک از، بلکه بیش از 8 لک قریب به 9 لک مامورین و کسانی که حکومت معاش میده موجود است. تنها با 150,000 معیوبین و معلولین امارت اسلامی افغانستان و نظام گذشته ماهانه کفاله داده میشه. این هم یک کاری هست که الحمدلله ما و شما در او هم قادر شدیم و شما شاید شنیده باشی که بانک جهانی هم اعتراف کرد که در عرصه اقتصاد هم حکومت خوب پیش میره. این هم ما و شما یک خوشخبری هست. همچنان افغانستان در عرصه مواد مخدر یک نام خیلی خراب و بد داشت. در دوره گذشته امارت کشت تاریاک به 0 رسید، ولی متاسفانه در 20 سال گذشته افغانستان به درجه
درجه اول نمرگی را حاصل کرد و در افغانستان بین 20 سال گذشته 4 میلیون هموطنان ما و شما معتاد شدند، ولی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان توانست که کشتی کوکنار باز هم به درجه 0 بیاید و علاج معتادین هم شروع است که امروز ما شاهد افتتاح یک مرکز خیلی بزرگ به خاطر تداوی و علاج معتادین بودیم که در وزارت امور داخله افتتاح شد. این هم الحمدلله یک دستاورد بزرگی ما و شما هست که هم از بدنامی خلاص شدیم و هم از این آفت مردم ما و شما انشاءالله بعد از این نجات پیدا میکنه. همچنان در بخش امنیتی، چون که انتظاری بود که شاید وقتی که اردویی که از طرف حکومت گذشته و اشغالگرا جور شده بود او اگر از بین بره و شاید افغانستان متحد نشود، شاید اسلحه و مهمات و وسایط نظامی به دست کسانی بیفته که او از او استفاده نادرست شود، ولی الحمدلله اردو از سابق هم منظم شد، هم پخته شد و ما و شما توانستیم که در بسیار وقت کم کسانی که 20 سال زیر بمبار و توپا در کوها بود، ولی الحمدلله اونها با اردوی منظم، با پلیس منظم، با استخبارات منظم تبدیل شده و باعث افتخار ما و شماست و همه سرحدات الحمدلله محفوظ است. همچنان در 1.5 سال گذشته تمام سرحدات ما و شما محفوظ است. ما امروز در یک محفل دیگه هم گفتیم که افغانستان امن است و الحمدلله با هیچ کشور همسایه از طرف افغانستان کدام ضرری پیش نشده. ما و شما یک سرحد بسیار طولانی داریم ولی الحمدلله محفوظ است. در این عرصه هم خداوند ما و شما را کامیابی داد و چیزی که ما بسیار به او خوشحال هستیم و یه هست که امروز یا در تاریخ افغانستان تحول اخیری که آمدن و برکت عفو عمومی مردم ما و شما به سطحها و بازارها و بلکها خانه به کوچ و بار مجبور نشدن و امروز در امارت اسلامی افغانستان در حدود 500,000 مامورین و کارمندان سابق کار میکنه. مثل که امروز اینمی محفل ما و شما رنگین است و از هر مسلک و از هر قوم و از هر منطقه و از هر فکر مردم در یک تالار جمع شده. خدا مهربان است که و نمو تفرقه و نمو تخم تفرقه که دشمنان هم اینجا کش کرده بود و دیگه ثمره نمید. ما خوشحال هستیم در بخش سیاسی که با کشورهای همسایه تعلقات خوب داریم. هم بندر شیرخان، هم ایرتان، هم تورغونډی و اسلام کلا، هم ابو نصر پارابی و نیمروز و هم بولدک و تورخم. سال گذشته شما شاهد هستی که هیچ یک از بنادر بند نشده و الحمدلله با تمام کشورهای منطقه تعلقات دیپلماتیک داریم. دیپلماتای نو ما به ازبکستان رفته، به قرقیزستان رفته، قزاقستان، به روسیه رفته، به ترکمنستان رفته، به ایران رفته، به پاکستان رفته، به چین رفته، به سعودی رفته، به ترکیه رفته، به قطر رفته و بسیار کشورهای دیگه است که دیپلمات‌های سابق همکاری داره و مثل دیگه مامورین اطاعت میکنه. یه الحمدلله یک دستاورد است و پالیسی امارت اسلامی افغانستان به شما معلوم است که ما بعد از این نمیخواهیم که افغانستان
میدان مقابله ابرقدرت ها باشه. اینجا که مقابله می باشه مثبت باشه، اقتصادی باشه. افغانستان را که خداوند متعال جغرافیایی بسیار خوب داده، ما در این تلاش هستیم که مرکز اقتصاد شو افغانستان، مرکز اتصال شو، چون که منطقه به انرژی خیلی ضرورت داره که کشورهای همسایه هم با این مشکل روبرو است. افغانستان میتونه که یک راه خوب و آسان برای انتقال انرژی، هم برای ترانزیت و هم برای تجارت شود. ما با کشورهای جهان هم صدا میکنیم که ما با هیچ کشور مشکلی نداریم که از طرف اونها مشکل روبرو نشود. تعهدی که امارت اسلامی افغانستان کرده که بعد از این خاک افغانستان در مقابل دیگرها استعمال نمیشه، با او تعهد ایستاده هستیم و دیگه ما و شما را از اون تکلیفایی که تیر شده از اون نجات بده و وطنی با عزت که از خوب اقتصاد و از تعلیم خوب و اقتصاد خوب و برادری خوب برخوردار باشه. با یه ارمان هستیم و با یه ارمان وقت میرسیم که همه پشت در بغل یک دیگه استاد می باشیم. حالا الحمدلله دشمنا هم با یه اعتراف میکنه که در اقتصاد افغانستان خوبی آمده. جهانی هم با یه اعتراف میکنه که فساد در افغانستان ختم شده. جهان هم با چشم سر خود میبینه که اینجا دیگه نه تاریک است، نه مخدرات است، نه دیگه کسانی هست که مشکلات ایجاد میکنه. پس خدا مهربان است که دیگه مشکلات هم حل شود. ما امیدوار هستیم که آسته آسته مردم جهانیان به این نتیجه میرسه که با امارت اسلامی افغانستان تعامل خوب داشته باشه. شما در جریان بودی دیدی وقتی که امریکا و ناتو و حدود 50 کشور همراهش می بود، در افغانستان نتانستن که امن تامین کنه. در افغانستان نتانستن که اینجا مواد مخدر کنترل کنه. از اونها با میراث به ما چی مانده؟ اینمی پودرهای تحت پل سوخته ای مانده، بلای برق با ما مانده، بانک های خالی مانده. در تمام افغانستان شما شاهد حال هستی که یک پروژه اینطور عملی نشده که بعد از رفتن خارجه یا اداره گذشته دو یا 100 نفر یا 50 نفر یا 1000 نفر مصرف باشه. نه یک کارخانه خوب جور شده به سطح حکومت، نه یک شفاخانه خوب جور شده از طرف حکومت، نه کدام پروژه ایجاد شده که به او برای مردم کار پیدا شود. پس خداوند مهربان است که انشاءالله آینده ما و شما روشن‌تر و خوبتر و با امن باشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. آهسته آهسته می رویم به لحظات آخر برنامه. جهان سپاس از حوصله‌مندی همه شما اساتید، برجستگان، دانشمندان، وزیر صاحبان، رئیس صاحبان و بزرگان که در برنامه اشتراک کردید. از همه همکاران عزیزی که برنامه را تا آخرین لحظات با ما همکار بودن ثبت کردن، جهان سپاس. همیشه خوش آمدید. رادیو تلویزیون ملی افغانستان افتخار می کند که همچون برنامه ها دارد و از آمدن شما هم جهان سپاس. ډیر زیاته مننه له حوصله‌مندي څخه مو یوه نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ. در اتک څخه مو ډیر خوشحاله یو. کور مو ودان.